د یو مړې سوي مور اوښکې. یو فرانسوي خبریال روغتون ته د خپل راپور چمتو کولو لپاره تللی و. هلته له یو عجیبې پیښې سره مخ سو. د دې پیښې اخیستل سوی تصویر په ټولنیزو شبکو کې یو انقلاب رامنځته کړ. تر میلیونونو ډیر کمنټونه او لایکونه یې واخیستل. هو، کیسه داسې وه چې یو مور د خپل اولاد له زیږېدو وروسته مړه سوه. د روغتون د قانون سره سم باید زیږېدلی ماشوم د مور مخ ښکل کړي او وروسته د مور لخوا خپلې کورنۍ ته وسپارل سي. کله چې ډاکټرانو ماشوم د خپلې مور مخ ته ورنږدې کړ، ماشوم د مور په اننګو خوله ټینګه کړه. په همدې شیبه کې د مړې مور له سترګو اوښکې راغلې. خپل مورنی احساس یې د مرګ په وخت کې هم څرګند کړ. نو د چا په مینه چې باور کېدلی شي، هغه یوازې مور ده. باید له زړه یې قدر او عزت وشي. والسلام.